د افغانستان د کرکټ ځلاند ستوری راشد خان له نوریې په نامه افغان انجلۍ سره مالي مرسته وکړه او د طالبانو هغه کړنه وغندله چې له نوریې څخه ویډیوګانې او عکسونه اخیستي وو. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ وه چې په نور احمد مشهوره وه. نوریه د هلکانو په جامه کې په غور ولایت کې په یو کافي شاپ کې کار کاوه. نوریې پلار 4 کاله پخوا وفات شوی و او نوریه 9 کلنه وه چې کار ته اړ شوه، نو په غور ولایت په یو کافي شاپ کې کار کاوه ترڅو د کور اړتیاوې ورپوره کړي. نوریه د کور سرپرسته هم بلل کیږي ځکه چې د نوریې څخه بل مشر ورور او یا هم مشره خور نشته دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان د کرکټ ځلاند ستوری راشد خان له نوریې سره مالي مرسته وکړه او د طالبانو هغه کړنې ته توند غبرګون وښود چې له نوریې په نامه افغان انجلۍ څخه ویډیوګانې او عکسونه اخیستي وو. نوریه هغه افغان انجلۍ ده چې په 9 کلنۍ کې د هلکانو په جامه کې په هلمند ولایت په یو کافي شاپ کې کار کاوه. د نوریې پلار 4 کاله پخوا وفات شوی و او نوریه د کور سرپرسته وه، نو نوریه دې ته اړ شوه چې په یو کافي شاپ کې کار وکړي ترڅو د خپل کور سرپرستي وکړي. نوریه په 1000 افغانیو په یو کافي شاپ کې کار کاوه. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.